ښه د نوي څپرکي موضوع ده معادلې او غیر مساوات. اول موږ تاسو د معادلاتو برخه وایو، بیا وروسته راځو د غیر مساواتو برخه وایو. ما تاسو ته په یو لیکچر کې مساوات یاد کړی و چې دا دوه ډولونه لري. یو یې هغه ډول دی چې د متحول په ټولو قیمتونو باندې صدق کوي، ورته ویلي مو چې دا ته وایو مطابقتونه. او یوه ډله یې بیا و چې په ځینو قیمتونو باندې صدق کوي، په ځانګړو قیمتونو باندې صدق کوي. صدق کولو څخه زموږ مطلب یعنی د مساواتو دواړې خواوې برابر راځي، هغه ته ویل کیږي معادله. نو مساوات مې درته یاد کړې وه. مساوات یو کومه ډله لري؟ هغه چې په ځینې قیمتو باندې دواړې خواوې مساوي راځي د متحول، چې هغه ته وایو معادله. او هغه چې په ټولو قیمتونو باندې د متحول برابر راځي هغه ته وایو مطابقت. داسې مساوات چې د متحول په ځینې قیمتونو باندې دواړې خواوې مساوي راځي، په ځینې قیمتونو. د ځینې څه زموږ مطلب حتما یو دانه نه وي، هر څو دانې شي وه. او هغه مساوات چې د متحول په ټولو قیمتونو باندې صدق کوي هغه ته ویلي وو مطابقت. ګوري په دغه جمله کې یو اسانه مسله ده، اما ځینې کسان نه ورته متوجه کیږي، بیا ستونزو سره مخامخ یې. مطابقت، زه به دا جمله ورته تکرار کړم بیا تاسو توجه ورته وکړئ چې په سوال کې متوجه کیږي که نه. مطابقت هغه مساوات دي چې د متحول په ټولو قیمتونو باندې دواړې خواوې مساوي راځي. زه اوس تاسو ته یو مساوات لیکم، آیا دا مطابقت دی که نه؟ یو جمع تانجانت مربع ایکس مساوي په سیکنډ مربع ایکس. هغه کسان چې بلد دي په دې باندې پوهیږي چې هو دا یو مطابقت دی، دې ته د فیثاغورس مطابقتونه وایي. دا دی مطابقت. ښه، موږ په مطابقت کې ویلي دي چې د متحول په ټولو قیمتونو باندې. اوس زه دلته وضع کوم 90 درجې. هغه کسان چې په بلد دي پوهیږي 90 درجې چې وضع کړم، د 90 درجې تانجانت نه تعریف شوی، د 90 درجې سیکنډ. نو زه 90 درجې دلته چې وضع کم صدق نه کوي، اصلا د وضع کولو اجازه هم نه لرم. نو زه دې ته مطابقت ووایم که ونه وایم؟ خبره دغه ځای کې راغله. او دا ستونزه ده، ځینې وخت زما شاګردان هم پوښتنه کوي چې ته وایه ټول قیمتونه، نو دلته خو ټول نه راځي، دا هم ځینې قیمتونه یا ځانګړي قیمتونه سوه او که نه. اوس زه دې ته مطابقت نوم ورکړم که معادله؟ په کتابو کې خو دا لیکي چې دا دی مطابقت، او دا ډېر مشهور مطابقت دی. نوم یې دی د فیثاغورس مطابقت په مثلثاتو کې. دا څو دانې دي؟ ساین مربع جمع کو ساین مربع یو جمع تانجانت مربع سیکنډ مربع یو جمع کو تانجانت مربع کو سیکنډ مربع. کتابو کې مرته مطابقت وایي. نو ټول کتابونه خو غلطي هم نه کوي. اوس دلته خبره په څه شي کې ده؟ خبره دغه جمله چې ما تاسو تکرار کړه په دغه کې د دغه سوال جواب و، خو تاسو نه یاست ورته متوجه سوي. راځئ دلته بیا هم را پیدا کړو. ښه، خبره دومره ده، اوس به تر دغه حده درته وایم. دا یو مطابقت دی، دا معادله نه ده. دا څه شی دی؟ دا مطابقت دی. ولې؟ ځکه چې دا د متحول په ټولو قیمتونو صدق کوي. نو 90 درجې خو صدق نه کوي. همدغه ځای به حل کړو چې د یو طرفه ادعا کوو چې په ټولو قیمتونو صدق کوي، د بل طرفه 90 درجې صدق نه کوي، 270 درجې صدق نه کوي. 90 او 270 بې شمېره کوټرمینال زاویې لري، هغه هم چې وضع کې صدق نه کوي. او بیا ته ورته وایه چې دا دی مطابقت، معادله هم نه ورته وایه. په دې باندې بیا پوهېږئ. ښه، دا د معادلاتو څپرکی په کتاب کې یو متن لري، او په هغه متن کې تر ټولو مهمې جملې کم یو دي، هغه ما تاسو ته راټولې کړي. تاسو توجه ورته وکړئ، څو موضوعاتو ته به دقت ولرئ. هغه الجبري مساوات چې د متحول په ځینې قیمتونو باندې دواړې خواوې مساوي کیږي معادله بلل کیږي. تعریف خو یې ټولو زده کوئ، او په دې کې مهمه جمله کم ځای و، مهمه نقطه د متحول په ځینې قیمتونو باندې دواړې خواوې مساوي کیږي معادله بلل کیږي. هر هغه مساوات چې د متحول په ځینې قیمتونو دواړې خواوې برابر راشي هغه ته موږ تاسو وایو دا ده معادله. د معادلې د حل څخه، یعنې موږ دا معادله چې وپېژندل تعریف یې، اوس په دې ټول څپرکي کې زموږ کار څه دی؟ حل کول. اوس د معادلې د حل څخه زموږ هدف څه وي؟ د داسې یو عادت پیدا کول چې په معادله کې صدق وکړي. صدق وکړي یعنې چې وضع کې دواړې خواوې مساوي راشي. نو موږ په ټول څپرکي کې هدف څه دی؟ هغه ځینې قیمتونه چې صدق کوي د هغوی موندل.
صحیح ده؟ ښه کوم عدد چې د معادلې دواړې خواوې په عددي تساوي بدلوي د معادلې حل ورته وایو یا ورته د معادلې جذر وایو دا یې نوم دی متوجه سولئ د معادلې جذر که یو چا درته ویل د دې معنا جذر المربع نه دی دغه جذر چې موږ تاسې نیسو هغه ته موږ تاسې څه وایو صحیح ده په عامه اصطلاح ځینې وخت ورته وایي جذر مګم هغه په حقیقت کې څه دی جذر المربع کله چې مې ویل د معادلې جذر د دې مطلب جذر نیول نه د دې مطلب څه دی د معادلې حل دا درې جملې ادامه داسې مساوات چې د متحول هغه د هغه جمله راغله داسې مساوات چې د متحول په ټولو قیمتونو باندې صدق وکړي د مطابقت په نامه یادېږي دا جمله غلطه نه ده دا صحیح ده نو اوس ته د دغه خبرې دفاع څنګه کوي دا خو په ټولو قیمتونو صدق نه کوي دا خبره په دې کې بالکل صحیح هم ده کم ځای دی چې تاسې توجه نه ده ورته کړې او درڅه ګډوډ کېږي دغه دوې جملې فرق لري ما نه دي ویلي چې د په ټولو قیمتونو صدق وکړي ما درته ویل چې د متحول په ټولو قیمتونو د دې خبرې په مطلب پوه شولئ ټول قیمتونه یې معنا دا ده چې هر حقیقي عدد دې وضع کوي باید صدق وکړي د متحول ټول قیمتونه یې معنا دا ده هغه قیمتونه چې متحول یې اخیستلی سي چې موږ تاسې بیا د تابع په څپر کې هغه ته وایو د تعریف ساحه په هیڅ کتاب کې ته نه وینې چې مطابقت داسې مساوات چې په ټولو قیمتو صدق وکړي نه څه ورته وایي د متحول په ټولو قیمتونو کله چې دلته تا د ټولو پر ځای د متحول ټول ذکر کړه معنا یې دا سوله چې زه ټول حقیقي نه یادوم زه هغه اعداد یادوم چې دلته متحول اخیستی سي یعنی مطلب مې د دوی ډومینونو ټول اعداد دي خبرې ته پام سو که نه د دوی د ډومین ټول قیمتونه زه تاسې ته یادوم ټول حقیقي عددونه نه که چیرې په هیڅ که هر قیمت اخیستلی سوی په هیڅ قیمت کې یې مشکل نه و بیا ټول اما اوس چې زه وایم د متحول ټول که چا نوي ولې صدق نه کوي وم نوي خو د متحول په ډومین کې نه دی نوي د دې په ډومین کې نه دی متحول هغه اخیستلی نسي اوس دلته مهم ځای کم راوړی موږ تاسو وایو چې په ټولو قیمتو صدق وکړي نه موږ تاسو وایو چې د متحول په ټولو قیمتونو کله چې دا متحول دې ترڅنګ ورسره ذکر کوي دا خبره د ټولو حقیقي اعدادو څخه ووتل مطلب کم ځای ته راغی چې د تعریف د ساحې قیمتونه وي بس دا خبره واضح سوه ښه زموږ خو بحث پر معادلې باندې دی هغه معادلې چې مساوي حلونه ولري داسې معادلې شته چې حلونه یو رقم دي مساوي حلونه لري هغه معادلو ته څه وایي معادل معادلات یا معادلې معادلې اسانه تعریف ما یو نمونه مثال هم درته راخیستی ګوري دا دوې دانې معادلې دي ما تاسو ته حل هغه عدد ته وایو چې صدق وکړي او دا مساوات چې ما درته لیکلي دي دا مطابقتونه نه دي یعنی په هر قیمت صدق نه کوي یو وضع که دوه او درې پنځه مساوي په اووه نه دی نو مطلب دا رالی چې دې قیمت صدق نه دی کړی دوه وضع که دوه ضرب دوه څلور درې اووه صدق یې وکئ همدغه عددي تساویسونه چې دوم وضع کوي چپ طرف هم رالی اووه شی طرف هم رالی اووه نو د اولي معادلې حل څه دی دوه دوهمې معادلې ته وګورئ دوه ضرب څلور اته منفي پنځه درې مساوي درې اوس نو دا داسې معادلې وې چې د دواړو حلونه یو شان و د لومړي معادلې حل څو دوه د دوهمې معادلې حل دوه و دا رقم دا تعریف یې زده کړئ دا رقم معادلات ته څه وایو معادل معادلات معادلې معادلې ښه دا و د تعریفونو برخه اوس موږ تاسې شروع په کوو د مختلف ډوله معادلاتو د حل کولو میتودونه زده کوو څنګه کولی سو معادلات حل کړو بیا دا د معادلاتو نومان هم تاسې د دې افادې د شکل په اساس تعینولی سئ که چیرې تاسو په مساواتو کې یو مجهول درلودی هغه ته وایي یو مجهوله معادله که دوه دانې درلودله دوه مجهوله که مو درې دانې درلوده درې مجهوله که د مجهول توان یو و ورته یو لومړی درجه که دوه و دومه درجه درې و درېمه درجه جذر لاندې و جذري لوګاریتم ولري لوګاریتمي ساین کوساین تانجانټ ولري مثلثاتي یعنې دا ظاهري شکل ته چې وګوري بس هماغه د معادلې نوم هم درته راځي اول به ووایي یو مجهوله لومړی درجه معادله څنګه کولی سو یو مجهوله لومړی درجه معادله حل کو ما تاسو ته په کتاب کې د دې پړاوونه لیکلي دي چې څنګه یې حلولی سئ او کم میتود چې مې درته تشریح کړی دی تر ټولو اسانه طریقه ده او هر ډول لومړی درجه معادله په حلوای سو کله چې زه دا میتود تاسو ته د یو مجهوله لومړی درجه معادلاتو په عنوان کې ذکر کوم مطلب دا دی چې تاسې همدا میتود د هر ډول معادلاتو دپاره نسئ کارولی دا د دې مشخصه ده
د معادلې دواړو خواو افادې ساده کړئ. کله چې تاسو ته لومړۍ درجه معادله راغله څه به وکړئ؟ د مساواتو دواړې خواوې به ساده کړئ. ساده کول مطلب دا دی که چیرې کومه عملیه وه هلته هغه اجرا کوئ، که چیرې مشابه حدونه و جمع و منفي یې کوئ سره، نو زموږ لومړی پړاو څه دی؟ دواړې خواوې ساده کول. چې کله دواړې خواوې ساده سوې، ساده څه مطلب دا دی چې نور کم اضافه عملیه نه ورباندې اجرا کېدل، بیا به تاسې مجهولونه، هغه حدونه چې مجهول په منځ کې لري هغه به ټول یو طرف ته انتقال کوي، او هغه چې مجهول نه لري یعنی اعداد معلوم هغه به بل طرف ته انتقال کوي. دوم پړاو څه؟ مجهول یو طرف ته، معلوم بل طرف ته. په انتقالولو کې علامه بدلون کوي، یعنی که مثبت و منفي، که منفي و مثبت. د مساواتو دواړې خواوې چې کله مو انتقالات سره وکړه، د مساواتو دواړې خواوې د مجهول په ضریب وویشئ. د مجهول ضریب چې هر څه و دواړې خواوې ورباندې تقسیم کوي. چې کله مو دا کار وکړئ، یو طرف ته به یوازې مجهول پاتې، بل طرف ته به یو عدد وي، نو مجهول مساوي په عدد، همدا عبارت د څه څخه راغی؟ حل. صحیح ده؟ ښه، اوس نو د هغه خبرې زه دلته په دې مثال کې تاسو ته تطبیق کوم. تاسو توجه کوئ، دا کم موضوعات چې دلته ما درته ویل دا په دغه مثال کې تطبیق کړو چې کار ورکوي که نه. داسې یو معادله درکړې ده، د دې کې د اکس توان څو دی؟ د هغه مجهول دی یو، او یوازې اکس دی، بل توری نه دی راغلی، نو دا سو یو مجهوله لومړۍ درجه. صحیح ده. اول پړاو دواړې خواوې ساده کړه. ته د مساواتو دې طرف ته وګوره، کم عملیه د ساده کولو لرو، ته کولی شې دا اوه ضرب کې، بیا چې د ضرب کړه مشابه حدونه سره جمع منفي که منفي 3 ضرب کړئ، نو لومړی پړاو زه اجرا کوم. اوه ضرب کړئ په قوس کې، اوه اکس منفي 28 منفي یو یم په خپله مساوي دی، منفي 3 ضرب کړئ، منفي 3 ضرب اکس منفي 3 اکس مثبت 6 مثبت 15. تر اوسه مې لومړی پړاو نه دی خلاص کړی، ځکه ما چې ویلي وو دواړې خواوې ساده که، تر اوسه دواړې خواوې نه دي ساده. ضرب عملیه مې اجرا کړه. اوس وګورئ، اوه اکس مشابه حدونه هم لرو، منفي 28 منفي 1 منفي 29 مساوي منفي 3 اکس په خپله مثبت 11 منفي 3 اکس مثبت 11. لومړی پړاو اوس تکمیل سو، دواړې خواوې ساده کړئ. دوم پړاو معلوم یو طرف ته انتقال کوي، مجهول بل طرف. کم طرف ته انتقالوي؟ بالکل اختیاري دی، دا هر چا خپل زړه. نو اوه اکس دلې ته لرو، دا خو مجهول دی په دې کې، دغه منفي 3 اکس هم رااړوم، علامه یې تغیر کوي، مثبت 3 اکس. دا منفي 29 هغه طرف ته اړوم، دا بسې مثبت 29 او جمع 11. اوه اکس و 3 اکس رالی لس اکس او دا بل 40. اوس تاسې دوهم پړاو تکمیل کوئ. ان تاسو فکر وکړئ دغه درې پړاوونه که پر یو سوال تطبیق کوئ چې څومره هم سخت ښکاره سي، جنجالي ظاهري شکل یې سختي نه لري. دواړې خواوې ساده که، معلوم یو طرف مجهول بل طرف، په آخر کې د مساواتو دواړې خواوې دا بیا دا رقم لیکو. کله چې مو دا خط رسم کوئ مطلب دا دی چې په دواړو خواوو باندې یو عملیه اجرا کوم. هر عملیه چې اجرا کوئ هغه به دلته ذکر کړي. زه څه هم دواړې خواوې تقسیم کوم پر څه شي؟ د مجهول ضریب. اوس لاس دی لاس، که د مجهول ضریب 15 وي 15، که 3 وي 3، که جذري عدد وي جذري عدد، هر څه چې وي. اوس نو دا برخه به ذهني اجرا کو. لس اکس تقسیم پر لس یوازې اکس، او 40 تقسیم پر لس 4. دا چې تاسو پیدا کړئ دا عبارت د څه څخه دی؟ د معادلې حل یا د معادلې جذر. دا هغه عدد دی که تاسو وضع کړئ دا دواړه طرفونه په عددي تساوي باندې بدلوي. موږ په دغسې اعدادو پسې ګرځو. په کومو اعدادو پسې؟ هغه چې په معادله کې یې وضع کو صدق وکړي.